سبحان الله، د قرآن پاک یو داسې ساینسي معجزه چې د نن سبا ساینس پوهان هم په سوچ کې اچولي دي. دا کیسه د یو مشهور فرانسیسي سمندري ساینسدان جیک کوسټو ده، چا چې خپل ټول ژوند د سمندرونو په تل کې تیر کړی و. یوه ورځ داسې منظر ورته مخې ته راغی چې د عقل کار پرېښود. آیا تاسو کله داسې اوبه لیدلي دي چې یو ځای بهیږي خو بیا هم سره یو ځای نشي؟ کیسه داسې ده چې یو فرانسیسي ساینسدان جیک کوسټو په سمندرونو کې په خپلو تجربو بوخت و. د په بحیره روم او بحر اوقیانوس باندې تحقیق کاوه. د تحقیق په وخت د یو عجیبه ننداره ولیده. جیک کوسټو ولیدل چې دا دواړه لوی سمندرونه یو ځای میلاویږي، اوبه یو بل سره لګیږي، خو د قدرت کرشمې ته ګوره، دا دواړه سمندرونو اوبه په خپلو کې نه مکس کیږي. د یو سمندر اوبه تودې وي، د بل یخي، د یوې مالګه زیاته وه او د بل کم کثافت و. داسې ښکارېدل لکه د دواړو سمندرونو په منځ کې چې یو نایابه دیوال ولاړ وي، خو اوبه یو بل ته نه پرېږدي. د فکر وکړو چې دا خو ما نن یو داسې نوې خبره معلومه کړه چې په دنیا کې به چاته پته نه وي. د په دې دریافت ډېر فخر کاوه، خو د دا غرور او خوشحالي هغه وخت په حیرانتیا بدله شوه کله چې دته یو چا وویل: جیک، کومه خبره چې ته نن ساینسي دریافت ګڼې، دا خو زموږ قرآن 1400 کاله وړاندې بیان کړې ده. کله چې دته د سوره رحمان دا آیاتونه تلاوت شول چې ترجمه یې دا ده: هغه الله 2 سمندرونه روان کړل چې یو بل سره میلاویږي، خو د دواړو په منځ کې یوه پرده ده چې هغوی ترې نشي تېرېدلی. دا اورېدل و او د جیک کوسټو تر پښو ځمکه ووته. د په ډېر حیرانتیا وویل: دا څنګه ممکنه ده؟ هغه وخت خو نه دوربینونه وو او نه د سمندر تل ته د تللو وسایل. بیا محمد صلی الله علیه وسلم ته دا پته څنګه ولګېده؟ د دې تحقیق نه وروستو جیک کوسټو ایمان راوړو او مسلمان شو. د یوې پیښې په مغربي نړۍ کې یو طوفان راوست. که څه هم د جیک کوسټو د اسلام راوړلو په اړه د هغه کورنۍ خاموشي غوره کړه، خو د دې تحقیق دا ثابته کړه چې قرآن د انسان کلام نه بلکې د هغه ذات کلام دی چا چې دا کائنات پیدا کړی دی. نن هم چې کله ساینس پوهان په جبل الطارق کې دا ننداره ویني، نو یوازې یوه خبره یې له خولې وځي: سبحان الله. وګو کتونکو، تاسو ته څه ښکاري؟ آیا دا د یو سړي خپل خیال کېدی شي که دا رښتیا هم د الله تعالی معجزه ده؟ خپله رایې زموږ سره په کمنټ کې شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو پورې د الله پام.